جانه صاحب جانه سم مخه پکېږه الله ته به دا منظور و جانه صاحب السلام علیکم نوخاله څنګه وعلیکم السلام په خیر راغلی کېږي یو دوا به جمع وکړو یا الله ته وبخښي یا الله ته مغفرت نصیب کړي یا الله دې ټولو سره ډېر خیر وکړي دی به مې یو دوا یا الله ته وبخښي یا الله دې مغفرت نصیب کړي یا الله دې دوی سره ډېر خیر وکړي نوخان لاله مونږ خو بېګا خبر شو ستاسو د ورور اکسیډنټ کړو او دغه سره اکسیډنټ یې کړو په موټر سایکل راته ټرک سره وجنګېدو په ټکي مړ شو دا به الله ته منظوره وه او خدای راته نور خیر پېښ کړي الله دې هغه صبر درکړي امین یو دوا به جمع وکړو الله خدای ته وبخښي یا الله ته مغفرت نصیب مخه پکېږه جانه صاحب مخه پکېږه الله به خیر کړي خدای دې سره څوک السلام علیکم نوخان سلام السلام علیکم غني خان خیر په خیر بشي کېنه یو دعا په جمع کړو یا الله ته وبخښي یا الله ته مغفرت وکړي یا الله دې سره ډېر خوب الله خوشاله نواب جان زه خو بېګاره ورسېدم څنګه خبر شوم چې ورشم ملګري ته کنه چې دعا ورته خو دا راته ووایه چې ستا د ورور چې بیمار و څه مسله وه علي خان بیمار نو ښه د شپې راته د پېښور نه په موټر سایکل و اوس پته نه لګي چې د غلطي وه د ټرک والا غلطي وه خو د خلکو نه مې واورېدل چې دې ډېر په تیزۍ سره و نو بس موټر سایکل یې ټرک سره جنګولی دی او بس ټرک پې د پاسه ختلی ډېر زیات یې خراب کړی موږ خو دې خلکو ته وایو که نه موږ خو دې پلارانو ته وایو چې دې ماشومانو بچو له دا موټر سایکل یې مه ورکوئ دا د دوی طبعي د رجون ده خو پته نه لګي چې دا خلک ولې نه پوهېږي خدای پاک دې پې خپل رحم وکړي او نواب جانه به داسې کار چې دا خو حقه لار ده که نه هر سړی به مري او دا راته اوس ووایه چې دغه ستا یو بل ورور مو که نه په چونګړۍ چې دا دی که نه ښه دا دی جانس خان یې نوم دا جانس خان دی خیر زویه خفه کېږه ما خدای به خیر کړي مه خفه کېږه داسې کار یې کو ستا پیسو میسو ته ضرورت دی څه ته چېرې ضرورت وي هر څه شته الله رحم دی الله دې خوشحاله کړي علي خان هر څه شته بس دعاګانې راته کوي خفه پې ډېر زیات په دې یم علي خان چې ډېر ماشوم بچی ته پاتې شوی دغه ځای کې انسان ډېر زیات خبرې خو ځان لارې په هغه هم رحم وکړي امین صحیح ده امین نو داسې چرګې دعا به بیا رجمع کړو یا الله ته وبخښي یا الله ته مغفرت وکړي خدای سره ډېر خوب علي خان الله سره ډېر خوب چې څه ضرورت وي ما ته ویلی شي ها الله خوشحاله کوي خامخا زه لاړو ځو زه راځه ځو زمونږ ورور مړ شو او خلک دوا له راغلي جانس خانه حوصله وکړه بچې دا حوصله به څه کېږي الله به خیر کړي جانس خانه زه چې زه کور یوازې پاتې شومه زه چې کور ته ځم یا زما د ګل په شان زویه ستا د ګل په شان ښځه به چاته عمر تېروي خدایه پاکه وای مورې نو تا به پرېښوده چې سهار به شو نو مزدورۍ نه به یې بدي کو یا زویه زما خو د زړه غوښې وې ما خو بدې ته نه شو پېرزو خو د غریبیان یې خدای پېښ بنیاد وباسي د نسته د لاسه یې مزدورۍ له لېږلې وای مورې نو زه به دا ګل په شان ځواني چاته زړومه دا خو ډېر عمر زما په سر باندې وې یا زویه به تا به تېره شي زما زوی لاړ میراث پاتې شو وای مورې زما به څه کېږي خو به ډوبه شومه
صاحب اوس په څه کوم الله بخیر کی بچی الله الله بچا بخیر سره لوبي کوم بچی ما سره بلوغ کې بس او سلام کا بچی او سلام شيء مجارة خذي بخير كي كان فيها سيجا بخير شي خدای خدای په خیر يلا رضا اخوك اخوري ويجي كينا نوقعنا هذا بچي كينا نوقعنا اموري زی او تاسو را نکوم نن خو درې مې ورځ ته هغه بټیاري ته ویلې دي موري هر څه ټیک ټاک دي بټیارې راغلي دي روجي د خیر په خېدو والدي نواب خان یو سلام یې سره زیه بل کوله وای موري نواب خان ما ته دا د ګل په ځانګي نه کونډه پاتې شو که خوخه دي نو په دې سره نکاو کا موري تحت السماء من خلال دريم ورد زمان ضرور د تختي وبل هني دي شوي او تابع هذا واده خبري شروع کړی نواب خان زیه خبره دي بالکل صحیح ده خو د خلکو د خپلې نه خبرې زه خو هم چې کوم دی دا پیغله ښځه په کور نشم ساتلی ګوره مورې ستا خبره ټیک ده خو دا د دې خبرو وزن نه ده مورې هغې ته خو ما د روندار په نظر کتلي دي د خور په نظر مې ورته کتلي دي مورې زه دا نکاح نشم کولی نواب خان خبره دی بالکل صحیح ده چې رور دې جام دیو نو بالکل منم چې تا ورته د خور په نظر کتلي دي ورور دې د دې دنیا نه لاړو وایي خدایه پاکه ګوره مورې بس ټیک ده خدای به خیر وکړي دا هغې خو لا عدت هم نه دي پوره چې عدت یې پوره شي بیا به ورسره خبرې کوو که مورې داسې چل دی دا ورته دې خبرو نه دی بار مېلمانه راغلي دي زه به چې مېلمنو سره کېنم دعا نه خلک را روان دي ډېر ته وګوره دا ټاپک مورې پرېږده دا زه به چې شي رمزیه زما خبرې به اوس په تام بدې لګي علي خان ضرور مې درې ورځې پوره شوې غم نه کمیږي نو ګوره داسې کار نه وخانه دا غمونه به تاسو په خپله ختموي او اسلام کې هم دا دي چې ډېر د درې ورځو زیات خفګان نه کوي خو دا راته ووایه تا ډېر زیات ځان داسې بې سوره کړی دی خیر الله به خیر کړي یار ته اوس هله دې کشر ورله دې ورکړه مور له دې ورکړه راته څه کوې علي خان دا خفه په دې ماشومې څه وکړم خیر دی ګوره دا ماشومه ده نو چې د دې اوس څه کېږي زه اوس حیران په دې باندې خو داسې کار دی یو مشوره درکوم دا روندار د عدت شروع شي که نه دا څلور میاشتې او 10 ورځې ختمې شي نو زه خو وایم چې ته ورسره واده وکړه او د پلار مینه دې ماشومې له ورکړه ځکه چې د دې غریبې څه قصور دی دا څه دي ته وګوره څومره ماشومه ده علي خان خبره خو دې ټیک ده خو زه دا ماشومه ټوله شپه همدقسې جاړي موږ د دې غم وخوړو دا تمامه شپه جاړي پلار پسې جاړي څه وکړم سردار په رحم وکړي بس څه کوې ورسره ظالمانو ګاډۍ وجنګو ټول دماغ خو داسې کار دی خو زما منې که نه دا کومه مشوره چې ما راکړه ما خو یار دوست دی نو زه یم دا د حیا څادر چې کوم دی که نه دا د دې مور پر سر واچوه او د عزت په کور کې پاتې کړه علي خان خبره خو دې ټیک ته وه خو چې کم از کم داس عدت خو چې پوره شي که نه بیا به خبرې سره کوو زه خو تا ته دا یم چې عدت یې پوره شي نو زه یم چې دا عزت په خپل کور وساته ځکه ښځه ذات څه به کوي بس دا د خوشحاله که بس څه به کوو نو ایز بیا دغه چې دې ته ورکړه کور ورځې چې مور له دې بوځم چې مور نو دا مور له بوځه دا مور له بوځه دا ورشه مور له بوځه مور له بوځه
الله قدرت نه الله دې باندې خپل رحم وکړي امين خان زویا ها مور ولې ضرور دې څه شو اوس پر راشي لالا السلام علیکم بیبي وعلیکم السلام جلاله مورې څنګه راله او جانس خانه څنګه زوی خي زویا پنځه میاشتې د جنیر عدت پوره شوې ټول عمر د خپل نه منلې را خو زما به دا یو خبره منې زه د کور او د ګاونډ نه پیغورونه نشم وړی مور څه خبره ده د څه پیغور تا ته ګاونډ کې چا څه ویلي دي پوهې مې کا ته خو خبره په بوسو کې بوځې ویم زویا بوسو کې نه بوځم دې جنې سره باقي نکاح کې بس دی مورې مورې وبکم کنه وخت لا شته ته ولې تا دې کې زما واده پسې نښتې زویا دا ځوانه جانه ښځه ده دا ما ته په کور ناسته ده د دې مثال د پیغلې دی او تا سره نکاح کېږي ما ته خلک په سترګو کې ګوتې رامنډي مورې زه تا څنګه پوه کم زما یو رګ واده ته نه راوچتېږي ویم زویا که ستا ښي او که بدي دا زما خیري فیصله ده چې دا جنۍ به ته په نکاح خلې په کوم امتحان کې دې راګیر کړم ښه داسې چلو که مورې د جینۍ نه تپوس وکړه چې د هغه رضا ده او که نه ویم نواب خان زویا د کور مشره زه یم زه زما انګور زما د کور مشره نه ده چې زه ورسره ستا نکاح کوم جنۍ به هېڅ چرې ماته نه کوي زه تا څنګه پوه کړم مورې بیا م ورشه تپوس خو دې وکړه که نه هسې نه چې سبا بیا لانجې کونجې جوړي د ګوره اسلام دا وایي چې د جینۍ نه خامخا تپوس وکړئ نو تپوس دې مورې وکړه ویم زویا دا د پښتنو معاشره ده دی که تپوس څوک د لور خور نه نه کوي دا زما انګور دا زما د کور عزت دی دا زه تا ته په نکاح کوم دا زما خپله خوښه ده یاره مورې ستا عجیبه غوندې کې ښځی نو مورې په ایمان که زما اړه کېږي نه مې کېږي ړه ویم زویا که زما دا خبره ته ونه منله ما نه یې بخلې بس واده وکړه کنه ولا ټیک ده مورې چې د جانس هم خوښه ده او ستا هم خوښه ده زه به چې مولا صاحب راولم چې نیکه وتړي بیا ورشه السلام علیکم نواب خانه وعلیکم څنګه سلام روسه خوشاله اول خانه بس ملا انسان دې کله خوشحاله او کله خفه بیګا خو شکر کې خبر شوم چې نواب خان چې کوم خپل ونس نکاح تړله یاره اول خانه هغه مور مې را باندې ډېره زیاته زوروره شوه او بچې دی نو هغې مجبور کړم ځکه مې نیکه وتړله نه مرګي د پښتون سړي هم دا کار دی دا روایت دی او غټ کار دی کو او بیا مبارک شه دغه ماشومه ده دا اوس هم ستا بچی ده او مخکې هم ستا بچی وه الله دې خوشحاله کړي بس دعاګانې راته مبارک کوه. شه روزه الله دې الله دې خوشحاله. مل شه الله دې مل شه. ډېره مننه مورې هر ځای مې ورپسې ولټو کوټه کې نشته کچن کې نشته تا سره کمره کې خو نه وه یزما خو سهار داسې باندې د څه شوي جینۍ یا مورې چې د کوم ټکي نه یعنې ته مو هر قصې شو
ولوشي زما که هل دې کور پرېښود او دا ماشوم یې پرېښوده دلته او پلوشه لاړه اوس مو وایي دا قصور د چا دی د دې پکې څه ګناه ده دا څنګه ژوند تېروي یزیا قصور نه ستا دی او نه د دې دی قصور زما دی چې ما د هغې نه تپوس نه کړ او تا سره مې ونه نکاح وکړه اے خلکه د خدای دپاره چې کله هم تاسو نکاحګانې تړئ نو د دغې ښځې نه لازمي تپوس کوئ ځکه چې دا عمر ډېر لوی ګران عمر دی هسې نه چې ستاسو کورونه هم زما په شان یو داسې ماشومان بیا ژاړي د خدای دپاره